السلام علیکم ملګرو، په خیر راغلی. نن په دې ویډیو کې موږ دا طریقې زده کوو چې موږ څنګه پردی کاپي رایټ ویډیو خپل کانټینټ ته اړولی شو او هم ټیک ټاک ته اپلوډ کړو، هم ته پیسې ستونزه جوړه نه شي. په مونټایزیشن په وخت کې هم ته ستونزه جوړه نه شي. یا تاسو به لیدلي په ټیک ټاک سټوډیو کې کله چې تاسو کاپي رایټ ویډیو اپلوډ کوئ، تاسو ته وایي چې ستاسو دا ویډیو چې دا د فار یو فیلډ لپاره الیجیبل نه ده. نو څنګه موږ په دې کې خپل کانټینټ په دې کې له دې نه موږ خپل کانټینټ جوړوو چې موږ ته پیسې کاپي رایټ را نه شي. نو راځئ په دې ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. په دې ویډیو کې به تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي د ایډیټینګ. په کوم کې تاسو ایډیټینګ کوئ، که کیپ کټ کې کوئ، که په هر یو کې کوئ. نو زه دلته کې په خپله په انشاټ کې کوم. زه به انشاټ ووایم، دلته دا ویډیو به ووایم. د ویډیو وهلو نه پس زه به دلته کې خپله هغه کاپي رایټ ویډیو راولم کومه چې موږ ایډ کوو خپل کانټینټ ته. زه به په دې نیو کلیک کړم. دلته ما خپل هغه ویډیو راوړه کومه چې کاپي رایټ ویډیو ده او د خپل کانټینټ ته اړوم. نو دا ویډیو ده، دلته تاسو خپله ویډیو دلته به راشئ او په دې پیپ به کلیک کړئ. دې باندې پیپ پرې کله تاسو کلیک کړو، بیا به دغه ویډیو راواخلئ او بیا به نو تاسو لیدلی شئ چې دا ویډیو ما دوباره راواخیسته. اوس په دې کې څنګه د سکرین سره برابر کړو، بالکل برابر کړه. اوس د دې نه وروسته به تاسو خپله یو ویډیو ریکارډ کړئ، هسې ویډیو به ریکارډ کړئ، هغه به ستاسو سره لپاره ضروري. نو دلته کې به بیا تاسو په دې پیپ باندې کلیک کړئ او بیا به هغه خپله اوریجنل ویډیو راولئ کومه چې تاسو ریکارډ کړې. ملګرو ما هغه ویډیو راوسته کومه چې ما خپل په موبایل کې پخپله ریکارډ کړې. دا به داسې برابر کړئ. خیر دی، هر څومره چې تاسو ورته وایي دا فرق نه کوي. بیا به دلته کې تاسو لږ دې خوا راشئ او په دې اپشن به کلیک کړئ، لینډ په دې باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ سکرین باندې به کلیک کړئ او دا به داسې مکمل لرې کړئ. کله لرې کړو ستاسو ویډیو بالکل ښکاره شوه. بیا د دې ځای نه تاسو ایکسپورټ کړئ. دلته به زه صحیح ووایم، دلته به ریمو انشاټ دا لوګو به دې لرو. انشاټ لوګو لرکولو نه وروسته به تاسو دا ویډیو خپل ګیلرۍ ته ایکسپورټ کړئ او بیا په ټیک ټاک باندې وکړئ. انشاءالله هېڅ ستونزه به تاسو ته پکې نه پېښېږي. د دغه شانتې انفارمیټ ویډیو لپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ سره پاتې شئ.